د یو واده په مراسمو کې یو سړي د مکتب د ابتدایي مرحلې یو ښوونکی ولیده. په ډېره مینه او درناوی ورسره روغبړ وکړ. ورته وویل: استاده، زه دې یاد یم؟ استاد وویل: نه. شاګرد ورته وویل: څنګه دې نه یم یاد؟ زه خو همغه شاګرد یم چې یو ورځ مې په مکتب کې د یو شاګرد ساعت غلا کړ. خو کله چې هغه ژړا پیل کړه، تاسې د صنف له ټولو شاګردانو وغوښتل چې سترګې وتړي، لاسونه پورته کړي او مخونه د دیوال خواته واړوي، تر څو یې تاسې جیبونه تلاشي کړئ. زه سخت ووېرېدلم چې اوس به زما له جیبه ساعت راوځي او د تل لپاره به د ملګرو په منځ کې په غلا او ډاکو پېژندل شم او شخصیت به مې د تل لپاره وځپل شي. تاسې زموږ جیبونه وپلټل. کله چې زما ور راغی، زما له جیبه مو ساعت وویسته او تر وروستي شاګرده پورې مو د نورو شاګردانو د جیبونو د تلاشۍ لړۍ جاري وساتله. کله چې تلاشي پای ته ورسېده، له موږ مو وغوښتل چې په خپلو ځایونو بیرته کینو. هغه شاګرد ته مو د هغه غلا شوی ساعت ورکړ، بې له دې چې غلا کوونکی په نښه ورسوا کړل شي یا سزا ورکړی شي. بیا دې له همغه شېبې وروسته نه خو کله هم ماته او نه هم کوم بل استاد ته او یا د مکتب کوم شاګرد ته ونه ویل چې هغه ساعت چا غلا کړی و او د چا له جیب څخه مو وویسته. اوس دې په یاد شوم استاده؟ استاد ویل: نه. څنګه دې نه شم در په یاد؟ زه ستا شاګرد یم او دا زما دردونکې کیسه چې نه خو به مې زما کله هم هیره شي او نه خو ستا هیریږي. ښوونکي ورته وویل: زما ځکه په یاد نه یې چې ما هم خپله ستاسې د تلاشۍ په وخت کې سترګې تړلې وې. له خبرو مو مطلب دا و، روزنه داسې یو هنر دی چې د هر څه لرې پایلې او عواقب پکې په پام کې نیول کیږي. هوښیار استاد او روزونکی تل په دې توګه د خپلو شاګردانو راتلونکی په